په دنیا کې به هیڅ داسې اړیکه پیدا نه کړې چې چا دې په زور ساتلې وي. کله چې یو څوک نه غواړي ستاسو سره اړیکه ولري نو دومره به دې په عذاب کړي چې اخر به مجبوره سي چې خپله یې پرېږدي. کله چې دې پرېږدي بیا به نه وایي چې پلانکی زه پرېښودلم، بې غیرته و، بې وفا و، بې پروا و، خو ملامتي به ټوله ستایي ځکه هغه د اول نه غواړي ستاسو سره اړیکه ولري. کله چې پر یو چا ګران نه یې نو په زور ولې پر چا ځان ګرانوي؟ د یو چا په خاطر خپل غرور، ابرو، عزت او شخصیت ټول تر پښو لاندې کوئ فقط د دې لپاره چې هغه ستاسو سره اړیکه جوړه کړي. باور وکړه په نړۍ کې هیڅ کس د دې لیاقت نه لري چې د هغه په خاطر موږ خپل ځان جګر خون کړو بغیر د مور، پلار، ورور او خور څخه. که د باور نه کیږي نو بیا ورسه د یو یتیم څخه پوښتنه وکړه چې هغه د مور او پلار بغیر څومره ځان یوازې احساسوي، که څه هم هر څه به ولري.